دوستانو سلامونه. په دې ویډیو کې به درته نن زه د انسټاګرام اکاونټ کله چې موږ جوړو دا اتومات ډول پبلیک ته وي، یعنی هر یو کولی شي چې ستاسي د انسټاګرام پوسټونه که ویډیوګانې که انځورونه وي که هر څه وي ویګوري. نو بعضې کسان غواړي چې زما پوسټونه دې بل څوک نه ګوري بې له ما، نو هغې لپاره بیا یو طریقه شته ده چې پبلیک نه تاسې پرایویټ هغه ته وړئ، یعنی شخصي. دا د زنانو دپاره یا ښځینهو دپاره دا پرایویسي ډېره هغه ده، یعنی داسې په دې ډول تاسې اکاونټ چې کوئ پرایویټ ته، نو هغو لپاره ډېر څومره پوسټونه چې کېږي تاسې نه به اجازه اخیستل کېږي، بیا به ستاسې اکاونټ ته بل نه کېږي. نو هغه څنګه کولی شي تاسې به انسټاګرام ته لاړ شي، هغه نه وروسته پروفایل نه وروسته بلته 3 خانو باندې کلیک کړئ او دلته تاسې اکاونټ پرایویسي په دې به کلیک کړئ. ګورئ تاسې لیدلی شي فعلا پبلیک ته نو پرایویټ اکاونټ ګورئ دلته لیکلي دي پرایویټ اکاونټ یعنی شخصي اکاونټ. کله چې دا تاسې فالوئ آن کوئ انیبل کوئ، when your account is public your profile and post can be seen by anyone on or off Instagram even if they don't have an Instagram account. نو یعنی کله چې ستاسې اکاونټ د انسټاګرام شخص هغه وي پبلیک وي، نو تاسې پوسټونه هر شی چې تاسې کوئ هغه هر څوک لیدلی شي. نو موږ فعلا غواړو چې دا اکاونټ مو شخصي ته وړو یا پرایویټ ته، نو دغه آپشن چې فعلا غیر فعاله دی، نو دا به موږ په دې باندې چې موږ کلیک وکړو هغه نه وروسته سویچ ټو پرایویټ په دې به کلیک وکړو. نو کله چې په دې آپشن باندې موږ کلیک وکړو نو دې سره به زموږ اکاونټ د پبلیک نه شخصي ته وړو یا پرایویټ ته. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، کوم نظر پوښتنه لرئ د کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل مو تر دې دمه نه وي سبسکرایب کړی در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي نورې ویډیوګانې در سره شریک کړم. تر بلې ویډیو هم په پاک او مهربان راوسپارم. هر چیرې چې یاست ښاد اوسئ.